د کانټینر مخې ته ولاړ محمد صابر هغه کانټینر ته ګوري چې د هغه د وژل سوي ورور انځور پرې لګېدلی دی. د نوموړي د ورور جسد هم د هغو اتو وژل سویو پولیسو له جسدونو څخه دی چې لا هم د کوټې د احتجاجي پرلت په ځای کې ښودل سوی دی. د بلوچستان په زیارت کې په ترهګریز برید کې د وژل سویو پولیسو د کورنیو احتجاجي پرلت نن همې ورځې ته داخل سوی او لا هم دوام لري. مداصب سیو په پولیس کې و دا ټایم په کنټینر کې پروت دی. زموږ ورور چې دی دا ټایم موږ خالي د پښتون قوم حواله کړی دی چې موږ ته پر دغه نړۍ باندې یا د زموږ پر ملک باندې چې دا کم عذاب راغلی دی دا د هر چا په شکل کې چې دی. موږ دا غواړو چې دا له دغه ځایه ولاړ سي چې هغه که یوه میاشت وخوري که دوې میاشتې وخوري که کال وخوري موږ ورور ته دلته خاورې سي. لیکن ما خالي دا د پښتنو قوم دپاره ایښ دی. زما بل یو غرض هم نشته. په دغه برید کې ټول 13 پولیس وژل سوي وو. له هغوی څخه د 22 کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل سوي خو د پاتې اتو کسانو جسدونه لا هم په کانټینر کې پراته دي. اسرت الله چې کوم په دغه پولیس فورس کې و دا زما وراره شهید سوی دی. دومره غمجن یو چې موږ زموږ دا 10 کسه د زیارت چې دي که نه دا خاص د لیویس دغه د پولیس فورس ولی نو دا چې دی د دغو کوم کار ولی چې یو خوشکې ټانکۍ لري راوغوښتل او پر دوی باندې هلته ماتم جوړ کړ ګرد یې په وینو سره کړ. په پرلت کې د وژل سویو پولیسو د کورنیو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي مدني فعالان ښځې ځوانان او ماشومان هم ګډون لري. د پرلت کمیټه وایي حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلې. د حکومت او د پرلت د کمیټې ترمنځ 15 ځله مذاکراتو ناستې سوي خو کومه پایله یې نه ده ورکړې. زموږ څلور غوښتنې دي. زموږ له دوی سره 15 ناستې سوي دي. اوله غوښتنه دا ده چې کمیشن دې جوړ سي د دې تحقیقات دې وسي دا چا واصل څنګه یې واصل څه ترې وکړل. دویمه زموږ غوښتنه دا ده چې په دغه غرو کې کوم د دوی کوم دغه دي سره دا له دغه زاویې سره ولاړ سي. درېیمه غوښتنه زموږ دا ده چې لیویز د بال سي برته او بل سي د اف سي ده چې اف سي د بلوچستان څخه ختم شي چې دوی راغلي دي امن او امان تا ته خپله معلومه ده چې څه ترې ده. د چارواکو په وینا په روانه میاشت کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د ترهګریزو بریدونو له امله لسګونه کسان وژل سوي او امنیتي وضعیت نور هم خراب سوی دی. بل لور ته د بلوچستان حکومت وایي د وژل سویو پولیسو له کورنیو او د پرلت له کمیټې سره خبرې روانې دي او هڅه کوي چې د مذاکراتو له لارې د هغوی غوښتنو ته حل ومومي. دغه احتجاجي پرلت د کمیټې غړي وایي که حکومت غوښتنې ونه مني د دوی دغه احتجاجي پرلت به تر ډیره دوام ولري. د دوی په وینا او که حکومت غوښتنې ومني دوی به په دغه کنټینر کې پراته خپل مړي و خاورو ته وسپاري. حمیدالله ستوری شیراني DW کوټه